خار د لوی ملکڼ په خوله کې ښکلی او ډېر تاریخي کلی چې نوم یې خار دی او په تاریخ کې یو خار و. کله چې د سیکانو ظلم زیات شو نو د بالاکوټ شهیدان سرپتلي د هندوستان نه د پښتنو سیمو ته راغلل او د غزنوي د قوم ننګ او بېننګي تاریخ ته او خلکو ته په ډاګه کړه. ګرام بازار به ګرم دومره نه وي لکه ګرم و بازار د رانیزو. عبدالعظیم بابا سوونه کاله مخکې د خار په حواله چې کومه خبره کړې ده، خار په هغه ټیم باندې هم ډېر بلا مشران زموږ دلته کې د جرګو مرکو خلک لکه صوبت ملک و، خان بادر ملک و، اسپندیار ملک او دغه شان په موجوده وخت کې هم دې خاورې بلا ډاکټران، انجینران او پوهان خلک زیږولي. د خار د کلي د کوڅو نظار شم، ما په کیلو بې کړي ګران دی راته، او هغه درانه او سپین سپېڅلي خلک نن مې یاد شوي دي خفګان دی راته. د قوم نه خټک یم او زما نکانه چې کوم دا د درګاه وزیرآباد لکه ګړی عثماني خیل د دغه علاقې نه راغلي دي ډېر پخوا، او بیا موږ دلته په ښار کې آباد دي. زموږ سره په ښار کې چې کوم دي نو میاګان سیدان هم آباد دي او داسې ګجران هم دي، عثمان علاقه کسان دي دلته. نو ښه په رورۍ سره ژوند تېروي او د اوسه پورې زموږ دلته کې ډېر ښه ژوند تېر شو، زموږ د نیکونو زموږ د پلارانو. که په هغه وخت کې چا د میر جعفر او یار محمد شان تور تاریخ رقم کو نو بلخوا د زیدالله خان رانیزي په شان پښتانه رهبران هم وو چې ګردو پښتنو له د ننګ، غیرت، میلمستیا او شریعت تاریخ جوړ کو. د ملک احمد بابا، عبدالعظیم بابا، سیکانو خلاف جهاد، پیرنګیانو خلاف جهاد، د هندوانو ډب شمشاد ګاډ، د یو زوړ تاریخي بجلیګر او ګڼ شمېر تاریخونه د شعور صاحب او نور ملګرو سره چې حجره کې غوړېدلې درستخوان یادېږي، د ملکڼ د ښار د کلي صوبت خان یادېږي، او د کلي ګیر چاپیر بڼونه د توتانو به وو، د چینارانو د بڼ ماته چیناران یاد. سبزو په تاریخ باندې خبره کیږي او بیا خاص کر د رانیزو چې د یو شاهي کورنۍ ده په دې حواله بحث کیږي، نو د ښار نامه به په سر کې راځي، ځکه چې کله یوسفزو سوات فتح کو نو ملک احمد دغه چې کوم لښکر و هغه په ملکڼ چې څنګه راکوشو نو دغه پیله په هم د ښار د ځمکه وه، چونکې دا یو ډبګی وه او دا لوړ ځای و، د نه چپ چاپې روبه وې، نو دا ډېر خوندناک ځای و. هغه چې کوم چاپېرچل و محلي وقوع خپل نامه کې د مخکې نوم نه و، دی له ښار نوم کې ایښود. ښار مونږ وایو چې مرکزي ځای دغسې یو د باجوړ ښار تحریک داسې نه دی چې ځان له روان دی بس هغه وده وکړي، بلکې شاته د هغو خلک وي. نو په دې علاقه چې سید شهید څومره تحریک دلته د الډن عنایت الله خان او د ښار زیدالله خان چې دا د رحیم الله شیرمن صاحب د نیکه دی، هغو د دو سپورټ کړی و، د هغه په دغه دلته هغه ته به خان ابخار وی. سیدانو هم یو لوی تعداد آباد دی، مو ته وایو زیداره تور پاچا او د هغه نوسي دي پکې وسو، او بل طرف ته زموږ سره د بجلی میاګان وته ویل چې په سید فخرالدین باچا او دغه د یوسفزو سره د بل نه راغلي دي باچا دغه چې دي. نو دا چونکې د بونیر د پیر بابا سره تعلق ساتي، نو دا دغه سلسلې سره تعلق دی. هغه مقام دی او هغه ځګې دی چې دې ته هندوان وړب وایي، په دې کې به هندوانو چې کوم دی سوځوله او دغه شمشادګاډ دی. د ملکڼ غزا یو مهم جنگ دی، چونکې دا جنگ په اصل کې د عمرا خان جندولي خلاف و او د هغه دپاره چې کوم لښکر تلو نو د هغې لاره چې هغه ملکڼ و. نو په دې لاره چې د تېرېدو اولنې دغه چې نو دا د ملکڼ خلک رانیزي ناسو او په هغې کې مین کردار چې دا لار چې زموږ د ښار په دې طرف په منځ کې نو زموږ مشرانو چونکې د عمرا خان جندولي سره یو تعلق و، نو د هغې تعلق په بنا باندې دو دا لار نه ورکول انګریز. ملک سعادت بابا د نور محمد خیلو دا د دغې جنګ لیډینګ کو
او هغه د ټول لښکر دښکړ هغه بیا په دغه جنگ کې شهید سکندر شاه په نوم یاد سپین شهید وته خلک وایي دا په اصل کې خلک خو ډېر په ځان پسې نسبت تړي چې یاره څوک وایي دا رسوات دی څوک وایي دا پلاني ځای دی پلاني ځای خو په اصل کې دا مونږ چې د مشرانو نه کم اورېدلي بلکې زموږ په کلي کې د ملاخیلو سره د تعلق ساتي د ښار دی په اصل کې عبدالعظیم رانیزی هم یادېږي چونکې د هغه مشته دلته خټ را دی ځای د نور زمونږ شاعر چې دی د خون پنجان استاذ دی او د هغه نه پس بیا دا سلسله روانه جانبخش شاکر د هغه نه پس بیا مختلف شاعران راغلي دي اوس چې کوم زمونږ دلته ادبي سرکل دی نو د هغه عبدالعظیم بابا ادبي مکتب په نامه دی چې پکې ډېر ښه شاعران دي غني غورځنګ زموږ یو ډېر محترم شهزاد مولا جان دی داسې په ینګ شاعرانو کې زموږ سره مشتاق احمد مشتاق دی او دغسې ډېر شاعران دي زموږ سره چې هغه او اختر شاه خاد رانیزی شمال یوسفزی دغسې ډېر شاعران په ښار کې د یوسفزو دوه غټ خیل یادېږي او بل په غیبي خیلو یادېږي غیبي خیل او بارام خا خیل دا دوه دا روري ده بیا په دې کې چې کوم غیبي خیل دی نو غیبي خیل دا د ښار شاهي کورنۍ ده په دې کې درې خیلونه دي غټ چې یو عرب خیل دی نور محمد خیل دی او یعقوب خیل دی دا د ښار د غیبي خیلو غټ خیلونه دي او کم چې د بارام خا خیل دی نو په دې کې سلیمان خیل دی مولا خیل دی موچه خیل دی او مدی د ښار دغه چې دی د غیبي خیل او بارام خا خیل